د کونړ د کرنې ریاست مسؤلین وایي سږکال د غنمو په حاصلاتو کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د دې ریاست د معلوماتو پر اساس سږکال په 20,414 هکتاره ځمکه باندې د غنمو کښت شوی چې د په هکتار څخه 3.8 ټنه حاصلات ترلاسه شوي دي. مسؤلین زیاتوي دوی د دې ولایت په بېلابېلو ولسوالیو کې 30,000 او سل بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې په واک کې ورکړي دي. نو سږکال په کونړ کې 20,414 هکتاره ځمکه باندې غنم کرل شوي دي چې سږکال په حاصلاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی په هکتار 3.8 ټنه او سږکال تقریبا 20,000 دهقانانو ته د غنمو اصلاحي شوی تخم او سپینه سره ورکړل شوې ده. د کونړ داسې کلي او ولسوالي پاتې نه ده چې هغه ته دغه تخم او سپینه سره ورکړل شوي دي. بلخوا بزګران هم د غنمو له حاصلاتو څخه خوښ دي. دوی وایي که د دوی دغه ډول کیمیاوي سرو او اصلاح شوو تخمونو کې مرستې زیاتې شي نو د غنمو په حاصلاتو کې به نور هم د پام وړ زیاتوالی راشي. نو سږکال خو د غنمو حاصلات سږکال د پروس کال په پرتله سږکال بیخي ښه ډېر ښه حاصلات یې سږکال ورکړه ځکه د هغې وجه دا ده چې سږکال یې موسسې تخمونه ورکړي ماشاءالله ښه تخمونه یې ورکړي او ښه حاصلات یې ورکړه. زموږ غوښتنه د حکومت نه او زموږ د مؤسساتو نه دا غوښتنه ده چې زموږ سره ښه تخمونه راکړي ښې سرې راکړي ښه نتیجه ورکړي او بل زموږ دا کم حاصلات چې دي دا بس په دې کونړ کې دا غنم او دا په دلته پاتې شي سټورونه ورته جوړ کړي شي همدلته پاتې شي خرڅ او ورڅ همدلته وشي نورو ولایتونو ته نورو ځایونو ته انتقال نه شي ځکه دلته دا غریب خلک دی دا غنم د دې ځای نه غونډ کړي نورو ولایتونو ته ویوړي بیا دا اوړه خلک نشي اخیستلی. بل لور ته د کونړ په یو شمېر سیمو کې بزګران د ورکړل شوي اصلاح شوو تخمونو او سرو څخه ناخوښ دي او زیاتوي ځمکې ښه حاصل نه دي ورکړي چې دوی لامل د کیمیاوي سرو اصلاح شوو تخمونو د کیفیت کمزوري په ګوته کوي. کله چې موږ لو لورو کو ترې شلې موږ نو ډېر سخت کمبود د نورو کلونو په پرتله باندې وکړو. یو دهقان به 100 روړې کېدلې سږکال یې 15 روړې 14 روړې وشوې. لامل د ښه تخمونو لامل چې ښه تخمونه نه وو بل سرې سږکال موږ له دولت ډېرې سرې راکړې وې خو کیفیت یې داسې چندانې مزناک نه و. په دې باندې چې نورو کلونو په پرتله باندې موږ ډېرې سرې وشیندلې او حاصل یې هغه شانې و لاس ته را نه وړو نو وجه به همدغه د سرو د بې کیفیته سرو لامل به نو. کونړ چې د کرکلې لپاره ښه پرېمانه ځمکې لري که مسؤلین او مؤسسات بزګران د کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونه ورکړي نو د پام وړ حاصلات به ورڅخه ترلاسه شي.